کله کله داسې اوازونه پیدا شي چې وخت پرې جړیږي، خو خوږوالی هیڅ کله نه ختمیږي. کله چې سندرې شروع شي زړونه چپ شي او احساسات خبرې شروع کی. دا کیسه د هغې اواز ده چې تر نیمې پیړۍ د پښتو موسیقۍ دنیا په خپل جادو نیولې وه. دا کیسه د ماجبین قزلباش ده. ماجبین قزلباش چې اصلي نوم یې زبیده خانم د یو داسې خاندان سره تړاو لرلو چې ریښې د ایران د مشهد ښار سره تړلې وي. د هغې نیکه احسان علي قزلباش د مشهد نه کندهار ته کډه وکړه او بیا د هغې پلار امداد علي قزلباش پېښور ته راغی او هلته په کوچی رسالدار کې میشت شو. وروسته یې د پېښور د بهادر کلي له یوې مېرمنې سره واده وکړو او په کال 1958 کې یوه لور وزېږېده چې نړۍ وروسته د ماجبین قزلباش په نوم وپېژانده. ماجبین قزلباش خپل ابتدایي تعلیم د اندرشیر پارورډ های سکول نه ترلاسه کړ، خو د هغې زړه له ماشومتوبه د موسیقۍ لپاره درزېده. هغې به په سکول کې د نورجهان سندرې په داسې انداز ویلې چې اوریدونکي به حیران پاتې کېدل. یوازې په 14 کلنۍ کې په کال 1971 کې هغې خپله لومړۍ سندره د ریډیو پاکستان پېښور نه ریکارډ کړه. دغه سندره دومره مشهوره شوه چې د هغې قسمت یې بدل کړ. د دې سندرې موسیقۍ ترتیب د ستر موسیقار رفیق شینواري لخوا شوی و چې د هغې اواز ته غوږ شو نو پوهه شو چې دا یو عام اواز نه دی. هغه ماجبین ته مشوره ورکړه چې په باقاعده ډول سندرو ته راشي او همهغه و چې د ماجبین د عظمت سفر پیل شو. کله چې هغې په ریډیو کې خپله لومړۍ سندره وویله نو د حمزه بابا زوی مراد شینواري د هغې لپاره د ماجبین نوم غوره کړ. دا نوم وروسته د پښتو موسیقۍ یو تلپاتې نوم شو او د هغې خوږ اواز ته بلبل سرحد لقب ورکړل شو. د سندرو ترڅنګ هغې د فلم نړۍ ته هم قدم کېښود. د شیر عالم او میمونۍ فلم لپاره یې اډیشن ورکړ او د هیروین په توګه وټاکل شوه. همدلته د هغې او د فلم د هیرو حکیم الله اورکزي ترمنځ د مینې کیسه پیل شوه او دا مینه په واده بدله شوه. حکیم الله وروسته د فلمي نړۍ په ستوري امل خان مشهور شو چې په مشهورو فلمونو کې کوچوان، دهقان او خانه بدوش شامل دي. د فلمي سفر وروسته ماجبین قزلباش د ریډیو پاکستان پېښور او پاکستان ټلویزیون پېښور څانګې لپاره سندرې ویل پیل کړل او ډیر زر یې ځان د شهرت هغه مقام ته ورساوه چې هر هنرمند یې خوب ویني. هغې د 1000 نه زیاتې سندرې وویلې، سولو او ډویټ دواړه، او د پښتو موسیقۍ یو نه هېرېدونکی باب یې جوړ کړ. دا هغه وخت و چې د پښتو موسیقي د هېواد د سترو ښځینه اوازونو نه ډکه وه، خو د ماجبین اواز کې داسې جادو چې ډیر زر یې د سترو نومونو ترڅنګ خپل مقام جوړ کړ. هغې د موسیقۍ لوړې زده کړې د رفیق شینواري، جاوید اختر او غلام علي نه ترلاسه کړې او یوازې په پښتو نه بلکې اردو، هندکو، سرایکي، فارسي او پنجابۍ ژبو کې هم سندرې وویلې چې دا یو لوی اعزاز دی. ماجبین قزلباش د پښتو موسیقۍ له ګڼو سترو نومونو سره ډویټ سندرې هم ثبت کړې چې پکې خیال محمد استاد، کشور سلطان، ګلنار بیگم، معشوق سلطان، هدایت الله، اقبال بانو او داسې نور شامل دي. کله چې په 1995 کال کې د هغې خاوند امل خان وفات شو نو هغې د یوې مودې لپاره سندرې پرېښودې، خو هنر هغې بیا هم پرېنښود او بیرته یې خپل آواز ژوندی کړ. د هغې د هنر او خدمت په بدل کې هغې ته بې شمېره ایوارډونه ورکړل شو چې پکې د پاکستان ستر اعزاز پراید اف پرفارمنس هم شامل دی. د ماجبین قزلباش د هنر دا ځلنده سفر د 2020 کال د فروری په 26مه
پای ته ورسید. کله چې هغې د زړه د ناروغۍ له امله نړۍ ته الوداع وویله. خو اوازونه نه مري. هغه زړونو کې ژوند کوي. هغه سندرو کې ژوند کوي. هغه یادونو کې ژوند کوي. ماجبین قزلباش یوازې یوه سندرغاړې نه وه. هغه د احساساتو ژبه وه. هغه د پښتو موسیقۍ روح وه. او رښتیا دا ده د هغې په شان خوږ آواز بیا پیدا کېدل ډیر ګران دي. یو آواز چې وخت خاموش نه کو بلکې تلی ژوندی وساته.